السلام علیکم. موږ د امازون سره سنټرل ویډیو سٹارټ کړی نو په هغه کې موږ سلیکټډ وینډوز چې کوم وو یا کوم مینیوز وو هغه موږ ایکسپلین کړیو. نو موږ نن چې کوم نیکسټ کوو نو هغه اډرس دی. په اډر کې موږ مختلف آپشنز دي، هغه یو اپشن چې کوم دی هغه موږ ایکسپلور کوو چې هغه باندې تاسو پوه شئ. نو موږ په اډر کې چې زموږ سره کوم اولنی اپشن دی هغه منیج اډرس دی. نو زه دا اوپن کوم، تاسو پوه کوم چې منیج اډرس څه مطلب دی. نو دا موږ ته ښایي چې زموږ سره څومره اډر راغلي، هغه پینډینګ کې څومره دي، انشپ څومره دي چې هغه نه دي شپ شوي، او کینسل څومره دي او شپ څومره دي. نو دا تاسو یو یو چیک کولی شئ. داسې موږ د دې پینډینګ اډرز ریکارډ چیک کولی شو چې څومره ورځو او ستاسو په کار څومره وخت نه تاسو ګورئ چې زموږ سره اډرز پینډینګ دي، یا انشپ چې کوم دي هغې تاسو کتلی شئ چې کوم ټایم نه تاسو انشپ اډرز ګورئ، ستاسو سره ډیټ درغلی د هغې رینج. دغه شانته کینسل اډرز چې کوم دي هغه تاسو کتلی شئ چې کوم اډرز کینسل شوي دي، کوم ډیټ باندې کینسل شوي، دا ټول هر څه معلومات تاسو کتلی شئ. بیا دغه شان چې کوم دی زموږ سره شپ اډرز چې کوم دي، نو تاسو د شپ اډرز چې کوم ریپورټ دی، که تاسو سره دا ریپورټ نه راځي نو تاسو به دا ډیټ چې کوم دي د دې لپاره به ورځې سلیکټ کړئ. نو تاسو به دا چې کوم دا ډیټ رینج دی دا به تاسو چینج کوئ چې موږ سره په 90 ډیز کې شو کړي، چې په 90 ډیز کې موږ کم اډر شپ کړي نو هغه به تاسو سره شي. یا تاسو دا ګورئ چې موږ په تیر یو کال کې څومره اډر شپ کړي نو هغه به تاسو سره راشي. نو مطلب مې دا دی چې تاسو کله دا منیج اډر چې ګورئ نو تاسو ته دا شو کوي چې تاسو سره څومره کینسل اډر دي، انشپ اډر دي، پینډینګ څومره دي. صحیح ده. دا مارکیټ وایز هم تاسو کتلی شئ چې کوم مارکیټ کې تاسو سره، نو تاسو دلته کتلی شئ چې څومره اډر زموږ شپ کړي دي، ټول ستاسو سره دلته راځي. بیا چې کوم کینسل اډر دی هغه هم تاسو کتلی شئ. نو اډر چې کوم دی دا ډېر ضروري اپشن دی په سیل سنټرل کې. بیا دغه شانته په دې اډر کې چې کوم نیکسټ دی نو هغه زموږ سره ډېر ضروري اپشن دی، کریټ ایم سی ایف اډرس چې کوم دی دې باندې تاسو پوه کوم چې دا څه ته وایي. نو دا چې تاسو اوپن کړئ، تاسو د ایم سی ایف اپشن وینډو چې تاسو اوپن کړئ نو تاسو سره دا اپشن راځي. د ایم سی ایف اډر مطلب څه دی؟ ملټي چینل فلفلمنٹ اډرز. د دې مطلب دا دی چې تاسو د امازون نه علاوه نور چې کوم پلیټ فارم دی لکه ولمارټ دی، ای بی دی، داسې پلیټ فارم کې تاسو پروډکټ خرڅوئ او هغه پروډکټس تاسو په امازون کې پراته او هغه پروډکټ باندې تاسو په ولمارټ، ای بی په دې کې اډر راشي، نو هغه به تاسو د امازون ویر هاوس نه څنګه کسته شپ کوئ. مطلب دا دی چې تاسو سره د امازون کې پروډکټ پراته دي او هغه تاسو په نور پلیټ فارم کې خرڅوئ. نو دا اپشن د هغې دپاره دی او دا یو ښه اپشن دی او تاسو دپاره دې کې اپورچونیټیز نور هم سیوا کېږي چې ستاسو پروډکټ په امازون کې پراته او تاسو یې په نور پلیټ فارم کې خرڅوئ. نو چې تاسو ته کله اډر راشي نو دا مارکیټ پلیس دی، تاسو به مارکیټ پلیس سلیکټ کوئ چې کوم مارکیټ پلیس کې تاسو ته اډر راغلی. بیا چې د کوم کسټمر نوم دی هغه به تاسو ورکوئ، د هغې ایډرس به ورکوئ، سیټي به ورکوئ، دغه شان د هغې چې کوم پرایونس دی یا سټیټ هغه به ورکوئ، زپ کوډ به ورکوئ، د موبایل نمبر او ایمیل چې کوم دی دا تاسو دلته وګورئ اپشنل یو څه لیکلی دا تاسو ورکوئ، که ورنه کوئ دونه فرق نه کوي. بیا دغه شان تاسو ته دلته لیکلی دی چې تاسو اف ان اس کے یو چې کوم دی هغه هم تاسو دلته ورکولی شئ. دغه شانته ایسن نمبر چې کوم دی د یو پروډکټ چې کوم ایسن تاسو ته په کوم پروډکټ باندې راغلی اډر نو هغه هم تاسو ورکولی شئ. بیا اډر آی ډي چې کوم دی هغه هم تاسو ورکولی شئ، که دا تاسو پرېږدئ نو امازون دا په خپله باندې ورکوي. او دغه شانته نور چې د کوم اډر باندې تاسو په پیکینګ باندې کوم ډیټیل لیکئ نو هغه هم تاسو دلته کولی شئ. او بیا چې کوم ستاسو سره چې نور دلته د شپینګ کوم اپشنز دی هغه هم تاسو کتلی شئ. او پلیس اډر باندې چې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو پروډکټ چې په والمارټ کوم ځای کې دی نو هغه به کسټمر ته شپ شي. تاسو ته چې چا اډر درکړی تاسو دلته ټول ډیټیل ورکړئ نو امازون به هغه پروډکټس تاسو مخکې شپ کړي. نو دا یو ډېر ضروري اپشن په اډرز کې. تاسو په نو پوه شئ دا چې واپس بیا وګورئ. بیا اډر ریپورټس دی چې اډر ریپورټس څه مطلب دی، نو زه تاسو ته ښیم چې اډر ریپورټس څه مطلب دی. دا تاسو کله اوپن کوئ نو دا تاسو ته دا وایي چې تاسو څومره اډرز دي د هغې چې کوم ریپورټس تاسو په کاري. لکه فار ایګزامپل دا زما چې کوم ډیټ رینج دی زه به دا ورکړم. فار ایګزامپل دا ما 15 ډیز سلیکټ کو نو تاسو په دې باندې ریکویسټ باندې کلیک وکړئ. مطلب دا دی چې تاسو څومره اډرز راځي، څومره کار کېږي په امازون سیل سنټرل کې، دا څو چیزونه اهم دي. دا اډرز والا چې کوم وینډوز دا ټول نه اهمه ده. نو تاسو ته دا وایي چې تاسو چې کوم اډر ریپورټ ګورئ تاسو روزانه ګورئ، د 2 ورځو ګورئ، 100 ورځو ګورئ، نو هغې دپاره به تاسو دلته ریکویسټ کوئ. بیا به تاسو ته وایي چې تاسو د کوم ډیلی ګورئ، د 1 غنټې ګورئ، 4 غنټو ګورئ، 8 غنټو. که زه چېرته په دې کې اپشن سلیکټ کړم نو دا ماله ټایم فار ایګزامپل زه دا ډے والا نو دا ما نه تپوس کوي چې ته کم ټایم والا ګوري. دې کې مختلف ټایمونه دي، تاسو ټایم هم دغه دپاره سلیکټ کولی شئ. شیډول باندې کلیک وکړئ نو مطلب دا دی دا به ستاسو سره یو اډر ستاسو سره یو
ریپورت جنریټ کړي چې تاسو سره څومره اډرز راغلي نو تاسو به د ټایم هم ورکړي ورځ به هم ورکړي تاسو به ورته ویلي چې ماته ریپورت چې کوم دی په دومره ټایم کې د څومره سیلز سنټرل کې څومره اډرز راغله د هغې ریپورټ ما سره په دومره ټایم کې شیر کړي نو دا چې کوم دی دا پکې یو بیسټ اپشن دی چې تاسو دا یوز کولی شئ بیا دغه شان ته چې اپلوډ اډر ریلیټډ فایلز دي نو د باندې تاسو کلیک وکړئ نو چې دا تاسو وګورئ نو تاسو دلته یو د دې لپاره تاسو دا ټمپلیټ ډاونلوډ کولی شئ نو تاسو د دې مطلب دا دی چې تاسو کله کم اډرز دي هغه په یو ځل باندې تاسو شپ کوئ دلته اوس داسې اډر نشته یاد دی کې موږ سره نور آپشنز هم راځي سیلف شپ یا نور داسې چې کوم آپشنز دي هغه هم موږ سره راځي خو دا د دې مطلب دا دی چې موږ په ډېر تعداد کې زموږ سره پروډکټ راغله ډېر اډر زموږ سره راغله هغه موږ په یو ځل باندې شپ کوو نو موږ په دې ذریعې سره شپ کولی شو یو خو د اف بی اډرز دی هغه امازون په خپله باندې شپ کوي او یو داسې اډرز دی چې تاسو په اف بی ام کې کوئ نو هغه تاسو په یو ځل باندې که تاسو سره هر څومره اډرز راشي نو هغې دپاره تاسو ټمپلیټ جوړولی شئ او په یو ځل باندې هغه شپ کولی شئ نو دا هم یو بیسټ اپشن دی په دې کې بل په دې کې چې کوم نیکسټ اپشن دی هغه منیج ریټرنز دی مطلب دا دی چې تاسو په پروډکټ خرڅ کو او هغه واپس ریټرن کیږي نو امازون تاسو ته وایي چې دا به موږ په کم ایډرس باندې تاسو ته ریټرن کوو دا پروډکټ به تاسو ته چېرته راځي نو دا تاسو د دوه ځایونو نه کتلی شئ یو خو تاسو دا اډر دلته نه تاسو دا منیج ریټرنز تاسو دا کولی شئ کوم پروډکټ تاسو ته واپس راځي نو هغه تاسو د دلته نه منیج کولی شئ خو د دې اپشن چې دلته په سیټینګ کې هم دی دلته هم تاسو ته لیکلی دی ریټرن سیټینګز دلته هم تاسو کتی شئ خو تاسو سره که دا اپشن د دلته نه کله نه کولاویږي دلته تاسو سره څه وینډو رانله یا مارکیټ ډ سره رانله چې تاسو به کم مارکیټ کې تاسو ته اډر واپس راشي یا به تاسو کم زیاده شپ کوئ کم ایډرس به تاسو ورکوئ نو که تاسو سره دا اپشن رانلی نو تاسو سره دلته اوس ما سره دا رانلو نو زه دلته ټرای کوم چې دا دلته کوم اپشنز راځي چې هغه څه طریقې باندې ځان سره واړم چې باقي سیټینګ وکړم نو تاسو چې ریټرن سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته ما سره مارکیټ پلیسز هر څه راشي دلته ګورئ تاسو سره مختلف مارکیټ پلیسز دا ما سره مارکیټ پلیسز مختلف رال اوس دلته مالې اپشنز راکړي چې کوم پروډکټ راځي هغه خرچه ده په هغه کې د هغې لیبل دی هر څه دي نو هغه کې به تاسو ورکوئ چې هغه کار به امازون کوي که سیلر به کوي نو سیلر مطلب مونږه نو تاسو به دې کې ټول هر څه ورکوئ چې کوم مارکیټ پلیس دی اوس فار ایگزامپل یونایټډ سټیټ دی یا یو کې د دې کې څومره مارکیټ پلیسز دي خو به دې کې تاسو کوم یو تاسو دا ورکوئ دې کې مارکیټ پلیس سلیکټ کړئ بیا به دې کې تاسو ورکولی شئ چې سیلر به کوي هغه کار امازون به کوي چې کوم تاسو وي نو دلته تاسو سره دلته بره لیکل شوي هر یو سره خپل اپشن دی هغه به دلته هر مارکیټ ته مخامخ دلته سلیکټ کوئ او بیا به سیټینګ سیو کوئ نو مطلب دا دی چې تاسو سره کله دا د اډر د دې منیج ریټرنز نه اوپن کېږي نو تاسو به د کوم ځای نه سیټینګ نه به راشئ او سیټینګ کې به د کوم ځای نه اوپن کوئ ریټرن سیټینګ نه تاسو د دې دواړو نه ځایونه کولی شئ نو دې کې به تاسو صرف هغه ورکوئ چې امازون تاسو نه دا غواړي چې ستا د اډر ریټرن کېږي کسټمر ریټرن کوي نو دا موږ په کم ایډرس باندې ریټرن کوو په دې کې دا نور آپشنز هم دي دا هم تاسو ایکسپلور کولی شئ چې کوم ضروري دی هغه تاسو ته وایم بیا په دې کې یو بل ډېر اهم چیز دی هغه منیج سیفټي کلیم د منیج سیفټي کلیم مطلب دا دی چې تاسو ته یو پروډکټ رالو هغه ډوپلیکیټ دی یا مطلب دا دی کسټمر تاسو ته داسې یو پروډکټ راولېږو چې هغه په غلطۍ کې راولېږو یا په هغه پروډکټ کې سم مسله ده نو هغې تاسو ته امازون تاسو ته چانس درکوي چې تاسو د هغې دپاره یو فایل جوړ کړئ داسې یو کیس شان جوړ کړئ او امازون ته د هغه پروډکټ تصویران هر څه ولېږئ چې کوم پروډکټ تاسو لېږلی هغه صحیح پروډکټ وي خو یا تاسو ته په ریټرن کې غلط پروډکټ راشي نو هغې د وجې ستاسو اکاونټ هیلث خرابېږي نو تاسو هغې دپاره فایل جوړولی شئ دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو امازون به ستا نه وغواړي چې ستا چې کوم هغه اډر دی په کوم کې مسله ده د هغې اډر آی ډي موږ له راکړو نو اډر آی ډي به ستاسو ته در سره وي نو تاسو به دلته اډر آی ډي ورکوئ نو به د چیک ایلیجیبیلیټي به کلیک وکړئ نو دا چیک ایلیجیبیلیټي باندې چې کلیک وکړئ زما سره دلته اډر نه چې داسې اډر رالو بیا به سره زه په دې باندې ویډیو وکړم نو چې تاسو دلته ورکوئ نو هغه به دلته راشي تاسو سره چې دا اډر شته نو بیا به امازون تاسو ته وایي چې تاسو ته کوم اډر راغلی د هغې د کوم لیبل دی د هغې تصویر د پروډکټ لیبل د پروډکټ تصویر دا ضروري چیزونه چې کوم دي دا تاسو موږ ته راولېږئ نو چې هغه تاسو ته ولېږي نو هغه تاسو چې کوم دی د هغه نه بچ کېدی شي د ټول کلیم نه نو دا چې کوم دی یو په اډر منیج اډر کې چې کوم دی دا یو ډېر ضروري اپشن دی په اډر کې چې کوم لاست دی منیج سیفټي کلیم چې کوم دی په دې کې داسې چلي چې کوم کله مس انډرسټینډینګ وشي پروډکټ راولېږي چې هغه ډوپلیکیټ وي هغه پې تاسو نه یې خرڅ کړی نو تاسو امازون ته خپل کلیم کولی شئ چې زما پروډکټ دی دا اډر نمبر دی دا چیز دی دا تصویران دي دا لیبل دی نو هغه به امازون چیک کړي هغه به تاسو ته وګوري نو تاسو د هغې دپاره که تاسو سره دلته داسې هم شو کېدی شي
چې تاسو دلته کلیک وکړئ دلته که تاسو چېرته جوړ کړي نو مخکې تاسو کلیم کړئ تاسو د هغې ډیټ هم کتی شئ چې ما په کوم ورځو کې تاسو کلیم کړی هغې ډیټ هم کتی شئ دلته کلیم ډیټ تاسو ته درکړی دی او که نه تاسو نوی جوړوئ نو تاسو دلته نه نوی فایل کولی هم شئ نو دا په دې اډر کې چې کوم دی اډر کې ډېر زیات ضروري اپشنز چې تاسو په دې باندې پوه شوي وئ بیا چې کوم دی دا ایډورټایزنګ اپشن دی په دې کې دا مختلف اپشنز دي خو په دې ایډورټایزمنټ کې چې کوم پی پی سی کمپین دی نو په هغې باندې موږ ځان له پلیلیسټ جوړو نور چې په دې کې کوم اپشنز دي په دې به زه تاسو پوهه کړم چې دې کې کوم ضروري چیزونه دي نو موږ د اډر پورې رالو دې کې چې کوم ضروري چیزونه دي هغه به تاسو وکړم او دې سیټینګ کې چې کوم دي موږ پته کې چایلډ ایکسس څنګه کریټ کوو یا نور داسې کوم ضروري چې هغه تاسو ضرورت هغه ته ډېر راځي تاسو ډېر زیات یوز کوئ نو هغه به موږ خامخا کوو او نور هم داسې زه تاسو خلاصه د دې شیر کوم چې تاسو کم از کم د دې آیډیا راشي چې د کوم اپشن څه کار دی